بهر تقدیر د سابقه جمعې تلاوت شوه آیتونه داغه آخرنه حصہ چې کومه پاتې وه اللہ تعالی فرمائی یا ایها النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم چو پیغمبرہ کافرانو سر جہادو کا منافقانو سر جہادو کا اس پتو لگے دا چی جہاد پا مانا عام مراد دے ذکا منافق سر جہاد یک سر دا کافر دا جہاد نا مختلف قسم دے نو پتو لگے دا چی دا ماحول تقاضے تبا گوئے چی پا دے ماحول کی دا جہاد کم پہلو اغسطل دی پا دا ماحول کی دا جہاد کم پہلو اغسطل دی پا دا سی سچویشن کی دا جہاد کم رخ پلول دی کافر سر جہاد چی کل انیویٹیبل بھی نون ورطا انگریزی کی وہ انیویٹیبل سرکمسٹانسز ناقابل اجتناب سچویشن کے پہ لازمی دا کہ خپل ڈیفنس نو کے دا خپل عقیدے دفاع نہ کے دا ایمان دفاع نہ کے دا جان و مال و دا عزت و آبرو دفاع نہ کے ستا ویری ایگزسٹنس پا خطرہ کے دے وجود دے پا خطرہ کے دے ہر جو اندیشے داغد فطرت تقاضا دا تنازل البقاء یا اسٹرگل فار ایگزسٹنس حیوان ام کئی مارغے ام کئی زناور ام کئی ایون والا انسیکٹس والا حشرات الارض چی داغا وجود کا خطرہ کی اغم بیا اٹیک کئی تخپل ڈیفنس دا پارا او دا یو فطری شے دے دنیا کی ایسو کی انکار نشی کولے ما سرال تا دوی دا ذمہ دار چی راشی نو عموماً ہم پا دی خبر اللہ سر ذکر کئی نو زی پا دا عقلی انداز بانے واخلم زورتا دینی انداز بالکل نوائم ذکر دین خو زما دین دے زما پی عقیدہ دا غو پی عقیدہ نشتا دین زما دین دے چی سوئی نو اغا فالو کوم حتی الوسع و حتی المقدور اغا وی تا دا پارا بدین وی ما دا پارا خدا را کاغذ دا پانے نا یا دے سو کلماتو نزیاد سشے نلری نو عقل زما و دا اغم یس کے کامن و مشترک دے زورتا بے عقلی انداز بانے خبر کوم ورطایم چی کل جان دے خطرہ کی مال دے خطرہ کی عزت و عبرو دے خطرہ کی زورتایم دا تاسو اینٹی ڈرگ ٹریفکر بین الاقوامی بنیاد بانی یو تحریک ولی چلوئی دا ڈرگ مافیا خلاف دا ہیروئن خلاف دا منشیات خلاف سو وجہ دا وہی ذکر چی دا انسان نا انسانیت ختمی دا دماغی صلاحیتو نا ختمی میں پتہ لگے دا چی تو دا خپل دماغی کیفیت دا مینٹین کول دا پارا یو کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ تا ہر ممکنہ حد پوری طورت لیشی لہذا کہ کمزا یوشے مال دماغ خرابینو دا حق بے عمال اولی نراکے نازیزانو ما ورتے چی دا جان و مال دا عزت و عبرو دا عقل او دا عقیدی دفاع دا دا ہر انسان بنیادی حق نہ دے بلکہ بنیادی ذمہ داری دا شریعت اسلامی کے ستا پا جان سوک حملہ آور دے دفاع صرف ستا حق نہ دے دا ستا ذمہ داری دا کہ خپل دفاع نہ کے نو پختو کی ورطمون دلو آئیو سوئی ورطم لگ زور سر ہوا ہے پختو کی ورطمون دلو سڑے بالکل دخلائی خوخ نہیں دلو سڑے بالکل دخلائی نہیں خوخ پیغمبر علیہ السلام فرمائی انا غیورن واللہ اغیر منی ابن مسعود تشریح کردے ویحب الغیور پیغمبر علیہ السلام وہی غیرتیم خدا زمان ہم زیاد غیرتی دے ابن مسعود سے وہی نتیجے دار چھے دا خدا دا پیغمبر دوالو غیرتی سڑے خواہی بے غیرت ہے بالکل نہیں خواہ عزیزانو نو عرض میں کو اور بے غیرتی بس بانے معلوم ہے جان خطرہ کے دے دے اسم دا برداشت بڑے رائے ناستے مال خطرہ کے دے بیاد صبر و برداشت لمن اللہ سے نخلص ہے عزت و آبرو خطرہ کے دے عزت و آبرو دفاع نہ کئی عقل پا خطرہ کے دے داغی ڈیفنس نہ کئی عقیدہ و مذہب خطرہ کے دے داغی دفاع و تحفظ نہ کئی او عزیزانو خدن کے چھوٹ دا خبر کوئی دے کہ بزدلی میں کوئی صحیح دے کہ بزدلی بالکل ذکر چی دا خبرہ تاثر مغرب مشرق شمال جنوب دہری دا خدا مقر عیسائی یہودی سکھ ہندو ہر طبقہ اب رسول اللہ شیخ منی ذکر دا شیخ کامن دے او کامن دے پدی بنیاد چرے دنیا ٹول سیویلائز ملکونا ٹول مہذب و مثقف ملکونا دا غی دا آئین لازمی حصہ دا دا لیگ آف نیشن دا غی دا چارٹر حصہ وا دا یو این او دا اقوام متحدہ دا غی دا چارٹر حصہ دا چے دا جان و مال او دا عزت و آبرو دفاع دا دا انڈیویجول حق دے دا دا یو سٹیٹ او دا گورنمنٹ حق دے دا دا یو قوم او دا گروہ حق دے دا عقل دفاع دا یو فرد حق دے دا قوم حق دے دا عقیدے او دا مذہب دفاع دا یو فرد حق دے او حق نہ بلکہ ذمہ داری دے لکسن کی ما ذکر کو نازیزانو عرض میں کو رتا حال بتا خبر دادا چوز داشے
مسله په دې بنیادی فلسفه کې نه ده. بنیادی فلسفه کې ټول انسانان متفق دي، مسله ده په اپلیکیشن کې، په تطبیق کې چې دا شی به عملی کې کوم ځای. په دې کې د ټولو مسلمانانو اختلاف نشته چې مونږ ښه کار دی که بد کار دی. لږ زور سره مونږ ښه کار دی، ټولو مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی. ځکه خدای یو ځل نه، لس ځله نه، شل ځله نه، په سلګونو ځله صراحتا او دلالتا وایي مونځ کوئ، مونځ کوئ، مونځ کوئ، مونځ کوئ، خو کله کوئ چې وخت راشي. صحیح شو؟ روزي نیسئ، روز پیغمبر بار بار وایي روزه نیسئ، روزه نیسئ، روزه نیسئ، خو کله نیسئ چې وخت راشي. خبره ځینې کې راغله حج کوئ، حج کوئ، حج کوئ، کله کوئ چې وخت راشي. نو عزیزانو جهاد کوئ، جهاد کوئ، جهاد کوئ، کله کوئ چې وخت راشي. سچویشن به معلومه. بس دا اختلاف هغه ځای پیدا شي. نور په نفس فلسفه کې ما ته وایي غیر مسلم در سره اختلاف نشي کولی، که کیا د خرج وی دی هغه پورې لکای لګول پکار دي. الله تعالی فرمایي چې یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. اللہ تعالیٰ فرمائے پیغمبر جہاد کا کافرانو سرا منافقانو سرا، جہاد کا کافر سرا، جہاد کا منافق سرا. منافق سرا جہاد پہ یو انداز کیجی، کافر سرا جہاد پہ بل انداز کیجی. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. دا غتیر نمبر زید دی جیاز میں بوتلم نو بیا انٹرویو تکینولم. ہر نمبر چی زلار شم نو زد ایکسپیکٹ کوم چی دی بماتا ولاروی خامخواہ. عزیزانو نو بیا انٹرویو کولم نو گوئی چی دی جہاد پا تصور مدا سے مختصرا نشی پویولے. نما ورطے داستا کم عمل چی روان دے تم دو پل فکر پا بنیاد اس پا جہاد کی مصروف ہے. وجہ زمانہ خطرہ محسوس ہے ان ون وے اور دی ادر. ستا سے فیلنگز دی، سے احساسات دی چې دې سړی تور پټکے والے دے، سپینے کپڑے اچولی دی، راغلے هم د پاکستان نه دی. چرته نه دی لږ زور سره وایي د بل ملک نه کله چې تپوس نه کوي. صحیح یا خو چې بای برت پاکستانی یا د سعودي دوره کړي حج او عمره ته تللی نو هلته تا ته وایي تا سره م لږ کار دی، تا سره م لږ. ما ته چا وایي دا سعودي پاکستان باندې بد ولې مني؟ ما وایي چې سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټیکنالوژي مرکز دی. سعودي د فکر مرکز دی او پاکستان د ټیکنالوژي. او کوم سړی چې راغلی هلته نه به یا تخریبي فکر راوړی یا به تخریبي ټیکنالوژي راوړي. لہذا مجبوري ده چې تا ابوزي او خاص خلک هغه یې مارک کړي دي. ما ته به چې څنګه بورډینګ پاس راکړي چې زه وګورم نظام زه ملګري به ولاړي، ځکه هغه باندې یو مارک دی، هغه مارک ما ته ولګوي. نو چې هغه مارک ولګوي نو ما سره چې څوک یم نو زه هغې ته ته ما نه جدا ځه، ته به هسې په تکلیف شې. صحیح که پته ورته اداره د ملګری دی نو ته هم کښېنئ، نو تا نه به هم سوالونه کوي چې تا عادت نه ور سره نو کنفیوز بشي. او دا کنفیوژن همدا تا لپاره لوی مشکل دی. په مشکل کې وپرېوځې نو زه ورته ته ځه وایي ته پاسې نه وم نه بس ما دلته پرېږده زه به راځم په خپل طبیعت. صحیح اوس د خلکو وړاندې مې روانوي نو ښه خبره ده چې کله تنها یم روان مې کړي نو ډېره ښه ده. او ما تاسو ته ویلي ما دا عزت الله تعالی چا چا ته ورکوي، ما ته دا عزت را کړی دی. حالانکه په امریکا کې دا سسټم نشته چې ګنې جارج بش صاحب زمونږ پریزیډنټ دی هغه سره به هم څوک بریف کیس اخلي. نه گورنر صاحب خپل بریف کیس اخیستی، صدر صاحب منسٹر صاحب خپل بریف کیس اخیستی. صحیح شوه ځان له چای هم په خپله پخوي. هلته د پریزیډنټ صاحب چې هم چای ته زړه وشي د خپل آفس نه پاسې وروستو ریټایرنګ روم دی. صحیح پای کې مایکروویو پروت دی، بس پیاله کې ځان له اوبه واچوئ، مایکروویو کې کیدي چې اوبه ګرمې شي لږ کافي پکې واچوئ، سپای پکې ووایي او ویسکي. دا شی پکې نشته، دا بادشاهي نظام کوم چې پاکستان کې دی. دلته خو کلرک صاحب ته هم بزر لګېدلی، هغه ټر او بیا ټر چپاسی حاضر باش شي. صحیح ورته یې چای لای. دلته خو بل کار نشته، په دفتر کې بل څه کار شته. ځکه دا ملک آبادېږي نه خدای دا ملک آباد کړي. تاسو ټول امین وایئ. دا زما بچي ما بوتلی لاهور ته، دی داسې هسټري سره او تاریخ سره یې لګېدلې دلچسپي ده. نو هلته مې ورته هسټاریکل ځایونه خول نو د ښه په ځای په دوی باندې بد اثر وشو. ما ته یې دلته حکومت شته، ما بلا ډېر دومره ډېر وزیران په ټوله دنیا کې په یو ملک کې نشته لکه پاکستان کې څومره وزیران. صحیح شو دومره غټ حکومت دی او ما دومره ډېرې پیسې هم د مینټیننس دپاره په یو ملک کې نه منظورېږي لکه څومره پاکستان کې چې منظورېږي. ما دا شی مسجد دی د دې لپاره کال کې څومره ګرانټ ورکوي، دا شی قلعه ده څومره ګرانټ ورکوي، دا شالمار باغ دی دې لپاره څومره ګرانټ ورکوي. خو ګرانټ څه شي ښه پوهیږئ پې. صحیح شو نو بهر تقدیر عرض مې کو الله تعالی د دې ملک او د قوم نگران او نگهبان شي. صحیح
نو کله کله ماته پکې څوک وایي مولیانو پکې ومو خوړې نو زه ملکه ټول دله زامنې خوري که مولا پکې یو لغون دی وخوړی نو ناروا خو نه دي لږې لږې مولا له هم پکار دي که نه دی خو مخیر انسان دی دی خېټه لري که نه لري لږ زور سره خېټه لري تقاضې هم شته ګاډي ته هم ضرورت دی څه ته ګاډي خو زمونږ د قوم مزاج دا دی چې ملا یې ګاډي کې بدي شي دی وایي چې بس ملا هر وخت په خر سوري ملا ګاډي کې ښه نه دی یا لکه خدای د خوار که دا غټکونې ټول په ګاډو کې ناست نو که ملا ګاډي کې کینې څه قیامت راځي یو ګاډی خو ورله برداشت کا بهر تقدیر پروپاګنډه په ملا باندې ډېر ښه اثر کوي او ډېر زر پې زمونږ خپل ملګري دا سادهګانې بس یو خبره ولې ځل غوږ ته ورسوه نور د ده اپر سټوري خالي دلته څه شی نشته بس دی غوږ لري خو چې ور اودې رسوله یا سبحان الله دا بالکل داسې دی وکړل لکه مار چې میږو ته سور کې صحیح مار مړوه ما خو بس لغونې دوره زخم پې وکړئ سرمنې سره شي د ده دا غوښه دومره خوږه ده چې دوی میږي مړی په خپله مار چې کله زخمي شي ژوندی نه پاتې کېږي وایي مار میږو ته سور کا بس اوس به میږي بس د مولا خلاف یو پروپاګانډا د مولیانو خپلو ملګرو ته ورسوه بس ته دې بیا خلاص یې ته بیا چوټي وکړه بیا هغه خو صاحبه لاؤډ سپیکرې دي په جمعه کې لاؤډ سپیکر دی په پنځو منځونو کې لاؤډ سپیکر مولا صاحب خو بیا دا چل وکړه په خپله وایي ورپسې د خدای خاطر وکړئ د خدای هیله والی څوک بزرګان نشته دی دور کې ما تاسو ته تېره جمعه وویل چې موازنه به کوئ اذا کان امراؤکم خیارکم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامرکم شورى بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنها لنبنی جمله اذا کان امراؤکم خیارکم چې ستاسو امیران په تاسو کې ښه خلک وي دا پیغمبر دی ویلی علیه الصلاة والسلام چې ستاسو امیران د صحابو د زمانې خلک وي نه چې ستاسو امیران په تاسو کې ښه خلک وي نو ما یې مولیانو موازنه به کې د نورو طبقاتو سره چې په دغه میدان کې اخته دي چې د هغه مقابله کې دی 10% خو به ښي دی به 10% اوس د دنیا نه خو وتی نه شي دنیا کې به ژوند تېرې په دې سیاسي میدان کې به هم ژوند تېرې بس په سیاسي میدان کې به نسبتاً بهتر سړی ګورې سیاسي میدان کې نسبتاً بهتر سړی ګوره نسبتاً ما بیګا ملګرو ته ووایي ما زه د شپې 2 بجې څو کاله وړاندې حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمت الله علیه سره ناستم جامع مدنیہ کے نہ یو خط اگر کلاؤ کو نہ قاضی صاحب یہ لوگ اچھا نہیں کرتے میں حضرت کیا یہ ایک ساتھی نے جو ذلی عہدیدار ہے جماعت کا اور اگر اس نے استعفیٰ دینا تھا تو اس نے صوبائی تنظیم کے پاس اپنا استعفیٰ پہنچانا چاہیے تھا وہ استعفیٰ نیغا زما پہ پتہ لے گئے مرکزی امیرو زما پتہ لے گئے دا نو استعفیٰ ٹھیک دے سڑے کار نشی کولے ضروریات دی تو اختلاف پیدا شوه دے فلاں فلاں ودا یو معقول خبر ده خو لیکلی دی چې میں جماعت کے عہدے اور بنیادی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں نو زما اختلاف دی بنیادی رکنیت سره ده ځکه وی د جماعت رکنیت چې سړی قبلې په پروګرام قبلې پسې قبلې په پروګرام په قاضي فضل الله نه قبلې په فضل الرحمن هم نه قبلې پسې قبلې په پروګرام قبلې نو بنیادی رکنیت ته استعفا معنا دا چې زما سره پروګرام سره اتفاق نشته حالانکہ د جماعت پروگرام ٹھیک ته زبې عملی کوم نه تطبیق کوم به نه صحیح خود جماعت پروگرام کې څه نقص بنی چې د الله په ځمکه د الله نظام دي ستور سره اختلاف دی کستره ورسره لږ زور سره په دې شی غلي غونډه شوي تاسو هم لکه چې وزیران نه خفایي پته ولګی تاسو هم وزیران نه خفایي ځکه په زور خبره نه کوي بهر تقدیر الله تعالی فرمایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر او پیغمبر کافرانو سره جہاد کوا او پیغمبر منافقانو سره جہاد کوا او په جہاد کې الله تعالی وای بیا ګلاب جامن مویشا بیا زلوبو ویش پکې مکوا جہاد کې بیا د ګړو ویش نه کی که خبره کې هغه بم زوردار کې که گزار کې هغه بم بیا زوردار کې دی وجه فرمایل چې وغلظ علیهم صحیح چې کله په ان ایویټیبل او ان اوایډبل سرکمسټانسز کې چې کوم ځای شریعت جهاد جائز کا او تا شروع کو هغه کې بیا ګړي مو ویشا بیا په هول هارټډلی فرام دی باټم اف یور هارت د زړه د اخلاص گزار کوا بیا د زړه د اخلاص خبره کوا داغي پر رزلټ بیا سوچ مکو چې رزلټ په وسی عزیزانو نو اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اللہ تعالیٰ فرمائے کلدتا او دبل میں کے چدا کے دے اختلاف راغے رشتوں دا اللہ پا دربار کی بیا کارگرن دا
قرابت هم د الله دربار کې بیا کارګر نه دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه ته وی یا فاطمه یا بنیتی اعملی 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 فوالله لا اغنی عنک من الله شیئا. فاطمه زما ډېرې خوږې لورې، کردار خپل کا، کردار خپل کا، کردار خپل کا. قسم دې که د خدای دربار کې په کردار خلاص نه شي زه ګورم تعالی څه دفاع نشم کولی. فوالله لا اغنی عنک من الله شیئا. پته ولګېده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو طالب صاحب باندې څومره خفه چې مړېده. ورته څو وارې مینت وکړ، ویسې کاکا که یو وار دې راته غوږ کې ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول کې استدل بها امام ربي، چې د خدای په وړاندې زه دا استدلال نیولی شم چې دا سړی مسلمان شوی، دا استدلال نیولی شم ځکه تا ما سره ډېرې ستړې وکړې، تا زما کافي دفاع وکړه. 4 یا 15 کاله ابو طالب صاحب پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره سیسا پلائی ہوئی دیوار غوندې ولاړو، د ټولې دنیا د کافرانو دشمنی په سر اغستې وه. او د مکې چیف ورته جرګې راځي نه قبلوي. یو وار ورته جرګه راله، عتبه پکې دی، شیبه پکې دی، ولید پکې دی، امیہ او ابی پکې دی، ابن مغیره پکې دی، دا ټول لوی خلک پکې دي. ورته وی یا سیدنا او زمون سردار ستا دا وراره دې که تا لږ پوه که مونږ له اختلافات پیدا کړل، مونږ کې گروه بندي جوړه کړه، پلار یو طرف ته دی، زوی بل طرف ته دی، ښځه یو خوا ده، خاوند بل طرف ته دی، یو ورور ده سره دی، بل ورور مخالف دی. وی که تا لږ دی پوه که چې د مقصد څه دی، دا معاشره خرابول، گروه بندی پیدا کول. او ورته وی که خبره دې نه مني نو ته خو ستا خپل زوی نه دی، وراره دې دی، د رور زوی دی، خو ابو طالب ورته خپل زوی وي یا بنیه وی دی خو ستا وراره دی. نو مونږ به تاله یو ډېر ښایسته نوجوان ته پې ګوتې کېده، ته ګوته کېده، مونږ به تاله هغه درکو او دې مونږ ته حواله که چې د دې غم نه ځان خلاص کړو. ابو طالب صاحب داسې ورته وکتل او ورته وی افتعرفونني سفیها، تاسو ما د بېوقوف په حیث باندې پېژنئ چې ته به ماله خپل بچی راکړې نو زه به یې پالم، او زه به تاله خپل بچی درکړم چې ته یې مړ کړې، تاله خپل بچی د مړولو دپاره درکړم او ته ما ته خپل بچی حواله کړې چې دی وپاله. ابو طالب صاحب ورته قسم دی په لات او عزا چې د ده ملګرتیا به کوم چې څو پورې مې دې بدن کې دم شته، ځکه دا زما غیرت دی، دا زما حمیت دی، دا زما وینه ده، دا زما جینز دی، دا زما بلډ دی، دا زما ثقافت او کلچر دی. عزیزانو هغه ابو طالب چې کله مړېده حضرت علی راغی، رسول الله علیه الصلاة والسلام پسې ویجي ما پلار او تا تره د مرګ حالت کې دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته راغی، ورته کاکا یو ځل خو ووایه، یو ځل ووایه. ابو طالب صاحب ډېر ښه شاعر دی، دیوان یې دیوان ابي طالب، ډېر اعلی شاعر و، ډېر مثقف سړی و. نو هغه ورته یو څو شعرونه ووی چې ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریت دینا، وی قسم دے دے بانے پویم چھ دا محمد رسول اللہ دن لطول دنوں لبیترین دن دے. وی فسدا بے امرک لا تصب کا غزازت لولا الملامت حزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. خوی کزو دا عزیز ولای د ملامت او د پیغور نه یریدې چې تم د اوره او یریدې نو کلمه دی وی دا پیغور زنه شه برداشت کولې، ځکه عرب په یو حواله باندې غیرتی خلکو په یو خبره به زمون په شان نو سار مو یو جنډه درولې مازیګر کبل چاره باندې پر شراو ته بیا جنډه بدل شي. ما ته مرګري وی جی مونږ خلک ډیر تنګي، خلک را پسې راځي، ما خلکو ته کې کمزوري پیدا کړې ده، خلکو ته کې کلیتا ګیره ده، صحیح تا پټکې والے دي، خلک د طالب مولا په حیث باندې پیژني، کتا کمزور خبر نه وکړي خلکو بتا ته ولې اپروچ کو، هغه به انتظار کو چې دی به ماته اپروچ کوي چې وټ بګوري کتاب لور کې خبره ده کړه. دا تا د اپروچ میدان په خپل پیدا کوي، تا چرته کمزور خبره کړې ده، صحیح. ابو طالب هغه ورته ډېر عجیبه خبره وکړه، ولولا الملامت حزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. و قسم دې کده پیغور او د ملامت فکر را سره نه وې نو تا به کتلې وې چې تا پسې دویم مسلمان بزوم. ابو بکر به لومبې کلمه نه ویله، لومبې به ما ویلې وه. خو فسدا بامرک لا تصبک غزازت حتی اوسد فی التراب دفینا. وې چې څو پورې ژوندی یم بچیا ته خپل فکر چلوا، څوک تا ټچ کولی هم نشي. او دی وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سوره لویه هنګامه وره د فکر خلاف، خو چې پیغمبر به بیت الله ته راغی صلی الله علیه وسلم
او خپل عبادت به کو. ابو طالب سے براغه په یو داسې انګل بکیناست چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د نظر لاندې. نو شیطان صفت خلق هغوی به دا وغوښتل چې محمد تنها دی صلی الله علیه وسلم. لږ ورشو ذلیل کو یو حمله پې وکړو، بل کس به ورته بابا ناست دی. صحیح، بس چې بابا ناست دی هوا به تې په لاندې ووته، ځکه د بابا مخه چا نیولی شوه. اخو زورور بابا ہو. بار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کے چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل تو یا فاطمہ تو یا بنیتی وے اے زمالور اعملی 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 عمل کوا عمل کوا عمل کوا فواللہ زما پا اللہ قسم لا اغنی عنک من اللہ شیئا کہ اللہ نو غوری زوم گرتا دا خدای دا عذاب بچ کوئے نشم. نو اللہ تعالیٰ دیزائے د یو دو مقرب پیغمبرانو ذکر کوي چې دا خو د الله برګزیده پیغمبرانو خو د دوی خپل خزي ایمانی خیانتګری وي. د دوی خپل خزي دا لفظ ځان سره یاد ساتئ، د دوی خپل خزي ایمانی خیانتګری وي. لہذا د پیغمبر خزه کېدل د هغې دپاره مفید نشو، خدای عذاب ورک. وی فرمایل چې ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ورپسې ما لفظم داو فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. دا خزي عملا بد کردار نوي، فاحشه نوي، عفیف او معصوم خزي وي، ایمانی خیانتګری وي. د پیغمبر باندې ایمان دساته کلی پیغمبر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بغیرت بندنی چی بغیرت خذکور کی ساتھی. خبر مزین کرا لا وی فرمائے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ تعالی بیان کئی کافران پارا یو مثال عبرتوں کے ساتھ. لفظ مثل ماتاستویل قرآن کریم کے پدرو معنوں باندے اللہ استعمالی دے ایگزامپل یا دا پیربل پمانا مونچ ورتو مثال. دویم د عبرت په معنا او دریم په معنا د قصې. دویم د عبرت په معنا او دریم په معنا د قصې. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. الته مثلا په معنا د قصې دی چې ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. الله تعالی بیان یو قصه صحیح او دا قرية داغه بیان یا بدل دی. بار تقدیر عزم کو استاد تاسو نحو کله کوي کنه وای بیان او بدیک لکوای هغه وفاق والا د ټوډر څخه کټ کړه، وګونه ته وشو کول، سپګمې ته وشو کولې، لکه ته هم کټ کړه، څنګه مرشي ټوډر څخه کټ کړه. نو فرمایل ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ تعالی کافرانو ته یو مثال بیان یا قصه بطور عبرت بیان د دو خزو. یو خزه امرأة نوح وامرأة لوط، یو د نوح خزا علیہ الصلاة والسلام، بل د لوط خزا علیہ الصلاة والسلام. اوس د خزې او د خاوند ډیره قریبي رشته ای کني، انتهایی قریبي رشته دنیا کې د چاوي د خزې او د خاوند. دی وجه الله تعالی ته تعبیر په لباس کړی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. لسوق اللباس بجسد الرجل. الله تعالی وی د خاوند شخصیت خزه جوړول شي او د خزې شخصیت خاوند جوړول شي. د خاوند عزت خزه ساتل شي او د خزې عزت. اوس چې ستا مېلمه راغی عزت دې دار چې د مېلمه باندې چای ډوډۍ وکړي، چې کور ته لاړې او ښځې ته نه وایي چې چای په کار د مېلمه راغی، دا سر خوړلی په دې وخت راغی او په چیتر یې وویشتې، نو یو خو هلته بېعزته شوې، چې مېلمه دې د ځای نه بې چای رخصت شو بس بیا خو بادشاه شوې. نو دې وجه الله تعالی وایي هن لباس لکم وانتم لباس. دا ستاسو عزت دی او تاسو د دوی عزت دی. دا خو ستاسو عزت دی او تاسو دا ستا پرده ده او ته د دې پرده. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. بهر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائے امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. دا زما د دو صالحانو بندگانو نکاح کے یو د نوح علیہ السلام نکاح کے بل د لوط علیہ السلام نکاح کے. فخانتاهما دی دوالو خپل خپل خاوند سره خیانت وکړه. فخانتاهما دی دوالو خپل خپل خاوند سره او دا خیانت ایمانیو چې دا وی د دین کلمه اون ویلا. اوس وی خو د پیغمبر خزي خو الله فرمایي فلم یغنی عنهما من الله شیئا. د پیغمبر خزه کېدو د خدای د عذاب نه دا بچ نکړي. وقیل ادخل النار مع الداخلین. الله تعالی فیصله کړی چې اور ته داخليدونکو سره داخليږي.
او ورپسې فرمایل چې لکه څنګه رشتہ په دې بنیاد نافع نه ده نو په بل بنیاد باندې مضره هم نه ده. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ فرمائے دا فرعون خزو گورا، فرعون سور لوی کافرو، فرعون سور غٹ کافرو، خز انتہائی پاک باز خزو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت تے، جنت کے بدا زمانے کا کی سمر لوی سعادت تے دا آسیہ دا فرعون خزا رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزانو نو اللہ فرمائی کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دا فرعون خزا تگورا دا لوی کافر خزا دا پا موسیٰ علیہ السلام بانے ایمان ساتھ فکر صالح ہو. چکل موسیٰ پا حیث دا بچی پا تابوت کرا روانو او دیتا ملاو شو خاون ورتوی لعلہو ان یکون ہوا، شاید چی دا ہم آغا بچیوی چی زما دا مملکت دا زوال سبب بجوڑی گی. اغی ورتوی تا خو او یا ذرا نزیات معشومان علال کر یو لگ تری نزدے کرل. آغا معشوم چی کم تا دا پارا خطروا ستا دا کاہنانو دا وینا پیش نظر آغا باغی دا معصوم دا خو واقعی معصوم دے دے مخ دے گورا سمر خیسترے. اس فرعون چاہم کتر واقعی بھی دیر لولی معصوم دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبتا منی، دا القا دا محبت علیکا معنی دا چې څوک در باندې نظر واچي مینه به در سره پیدا شي. بعضی معصوم وی داسې پردې به پلار رواني سړی وای چې لږ میرا واغسته لږ مخکول کړي. هغه خدای فیچرز دا چې ورکړي د پیغمبر فیچرز دای چې هر یو سړی وای چې لږ محبت مو سره وکړي. والقیت علیک محبتا ولتصنع على عینی. او الله تعالی فرمای د پلار او د مور د کور مې هم زکه ختم کړي او فرعون کور ته مې ولېګل چې پلار دې تربیتونه کی او مور دې تربیتونه کی چې زه دې تربیت کوم ولتصنع على عینی. ور هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله د پلار د تربیت محروم کړي دی په یو انداز یا په بل انداز چې څوک داونه وای چې دغه امه کړي د پلار په ډېر پیسې لګولې دي ځکه خبره عقل مند دي. الله تعالی وای داړو د پلار په حواله تربیت کتل نه. ابراهیم ته وګوره پلار کافرو علیه الصلاۃ والسلام، موسی ته وګوره د فرعون کور ته ورسو، عیسی به پلار پیدا ک، محمد رسول الله یتیم پیدا ک. صحیح ولتصنع علی عینی. ځکه د پیغمبر د ډیولپمنٹ د پیغمبر تربیت د نورشمنٹ دا الله تعالی کوي ډایرکټ. د شخصیت الله جوړي، د شخصیت چې د رستو بلیم نشي چې سړی کوالیفاید د ایکسپورټ ځکه خېخي خبره کوي. صحیح اوس یو سړی چې ټولو مریګړي بيزي سرولي. موسی عليه السلام څه کول مدین کې؟ پیغمبر علیہ السلام کې څه کول؟ ګړي بيزي سرولي د ابو طالب سے. او یکا یک داسې عجیبه خبره شروع کړي چې د دنیا عقل مند ورته حیران شو. اوس پته ولګی دا چې دا مسله د انسانانو تربیت نه ده، الله پکې یو چپ لګولې ده. صحیح کوي پکې یو چپ پکې تاسو ورته سی ډي وایي. الله په پیغمبر کې یو چپ ولګي، بس چې هغه چپ ورولګي هغه شروع شي. اچھا ورولګي بس هغه لګیا دی ریسیو کوي میسیجز سیګنل راځي ورته راځي ورته. اوس کو ټلیفون زمانہ د سلولر، نو ته سلولر وایي، تاسو ورته وایي موبایل، تاسو ته موږ تاسو سلولر وایي. د سلولر زمانہ ده، بس پیغمبر هغه په خپل او سلولر ټلیفون د بس سیګنل راځي او میسیج ورته او هغه میسج کنوے کوي. عرض میں کو تاسو خدمت کے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، چھ فرعون کل پوش پہ چھ دا مسلمان دا زمان فکر مخالف دا موسیٰ فکر ملگر دا عذاب و سزاگانے شروع کرے آسی دعاؤں کا چھ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وغملی ونجنی من القوم الظالمین. وی اللہ ما فرعون نخلاص کے کمپرومائز اونک، سرنڈر اونک، سر ټیټ نه ظلم تا خاون ته اونوي چې بس دین رستو بیا استعمال غریم نه. الله ته وی چې اوس مې د برداشت قوت نور ختم دی. ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. خدای ورته څومره سعادت ورکو. قرآن دا کیفیت ذکر کو، پیغمبر وی زمانے کا کہ په جنت کے صلی اللہ علیہ وسلم. او اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. چه مریم تو گورا آسیہ بدنی تکلیف تزان 19 عقیدے ٹینگو ساتل. مریم الزامات تزان 19، تہمتون تزان 19، دا قوم پروپیگنڈی تزان 19. او عزیزانو
بدني تکلیف ته سړی ځان نیول شي د پروپاګانډي مخنیوي کول ډېر لوی مشکل کار دی د سړي اعصاب شرنک شي که شرنک نشي بلا ډېر مولیان د سیاسي میدان نه په شا وتښتېدل ولې وتښتېدل پروپاګانډي ته اعصاب شل شو پروپاګانډي ته کړي سټل نه صرف دغه مولا بلکې د مولانا صاحب مخالف هم دا وایي چې دا سړی په خبره پوهېږي د پاکستان سیاستدانانو کې خو چې مولا سره نه بس مونږ خو نور نشو کولی مونږ ته به اوس څه کې خرابه چلې نه بس بس کې خرابه چلې بهر تقدیر عرض به کو استاد خدمت کې چې ومریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اللہ تعالیٰ فرمائے مریم تو گورا د پروپاګانډي څنګه مخنیوي وکړو څنګه اعصاب شکل مقابله وکړه پلا صاحب شلې دو ته پرې نه ښودل قرآن کریم واقع تفصیلی ذکر کوي چې کله دا مریم پرګننټ شوه حامله شوه په عیسی باندې فکرمنده خو وه چې خدای په یو داسې ماحول کې دا خو مغرب نه دی مغرب مونږ ورته هلته لو بیبي وو څه ورته هلته بې پلاره بچي پیدا کېږي مونږ ورته څه وایو لو بیبي وو ورته نو سموده هغوی کې هم دغه چپ غیرت والا ژوندی و نو داسې ماشوم به یې مړ که څه به یې کول مړ به یې که او به یې غردو ټریش کې نو اوس هغوی وایي چې ته راشه او دغه ماشوم اسپتال کې حواله که خو مړوی ما ستا نوم دا به په صیغه راز کې وي دا بچا ته نه ښکاره کېږي دا ماشوم چېرته نه راغی خو مونږ به دغه بهر تقدیر لو بیبیز پیدا کېدل هغه زمانه کې امکان یې نه و لہذا حضرت مریم فکرمنده شوه الله تعالی ورته القا وکړه چې دا بچی دې پیدا شي نو چاته په خپله جواب مه ورکوه دې ماشوم ته یې ریفر کوه اوس ماشوم دی د 3 غنټو پیدا قوم ورته راغی یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه چې ستا جینس خو ناپاک نه دي ستا جینس ناپاک نه دي فطرت دی ناپاک نه نه د پلار طرف نه نه د مور طرف نه خو دا انلیجیټیمیټ بچی چېرته نه راغی دا غیر قانوني او غیر شرعي بچی چېرته نه راغی حضرت مریم د القاء ربي په اساس یو جواب ورنک قال انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا دا غ زمانه روزه نظر والا روزه دا به د کلام او عقل دواړو نه وه عامه روزه به صرف روزه وه د عقل نه خو نظر والا روزه دا به د صوت نه هم وه د آواز نه به هم وه د کلام نه به هم وه انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا وی زما روزه ده زه خبره نه هغې بیا دې تپوس کوي بچی چېرته نه فاشارت الیه وی ده نه تپوس وکړي چې دی چېرته نه راغلی دی قوم ورته ته احمقی که مونږ درته احمقان ښکارو کیف نکلم من کان فی المهد صبیه دا د زانګو ماشوم دی په خبره پوهېږي یا دی خبره کولی شي اوس هغه خو دا تکلیف نه وکړي چې عیسی نه تپوس کړی وی عیسی علیه الصلاة والسلام شروع وکړه قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا دا تقریر وکړو چې عیسی علیه السلام وایي چې دا زما پیدایش دا یو میریکل دی دا یو معجزه ده الله مونږ ورته په دې زوالوجي کې په هغې کې ورته پارتینیوجینیسس چې دا د پارتینیوجینیسس په اساس باندې دا بچی پیدا هلته زما ورواره ناست دی هغه نه بیا تپوس وکړئ د هغه فیلډ دی چې پارتینیوجینیسس په اساس باندې په یو باډي کې میل او فیمیل دواړه سپمز الله ډیولپ کړي صحیح او د هغې کمبینیشن سره بچی پیدا شي په دې بلا ډېرو مارغانو کې دغه پروسس وي نر ورسره نه یو ځای شي اګای ورکول شروع کړي په انسیکټس کې خدا شی ډېر زیات دی په پلانټس کې هم دی بعضې پلانټس داسې وي بوټي ونې چې هغه میل او فیمیل نر او ماده دواړه غواړي بعضې بوټي داسې د هغې یو شاخ د میل وي بل شاخ د فیمیل وي دا دواړه جینس په یو ونه کې موجود لحاظ هغه فروټ ورکوي عزیزانو الله تعالی فرمایي چې عیسی علیہ السلام انی عبد الله زه د الله بنده یم آتانی الکتاب څه ترجمه یې ده مولیمنان یاد ساتلی ده آتانی الکتاب یقینا برا کوي ما ته کتاب اوس دا ترجمې لغونې بعیدې غوندې دي فیصلې یې کړې ده ما ته انډرسټوډ فیصلې یې کړې ده ما ته د کتاب راکولو که صیغه د ماضي ده راکوي به ما ته کتاب ده خو د مضارع معنا ده نو ما ورته به د قرآن عمومي انداز دا دی چې کوم ځای د مستقبل لپاره یقینیت والا تصور ورکوي نو صیغه د ماضي ورته راوړي آتانی الکتاب یقینا به راکوي ما ته کتاب
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یقینا بما جوڑے پیغمبر وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. ما مرگرو تو دے یحییٰ باب کے اللہ تعالیٰ ولم یجعلہ جبارا عصیا، ولم یجعلہ جبارا عصیا. دا عیسیٰ باب کے ولم یجعلنی جبارا شقیہ. ذکر التا گویا مفسرین پکی یو ډیر عجیبه نقطه ذکر کړي. مفسرین پکی یو ډیر چې یحیی خو به پلار نو پیدا پلار وو، نافرمانی د پلار ته عصیان ویل شي، خو نافرمانی د مور ته شقاوت ویل شي، او شقاوت تر عصیان ډیر روان دي. لہذا د عیسی د پاره انداز بلکې ولم یجعلنی جبارا شقیہ، ولم یجعلنی جبارا شقیہ وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اس ورپسې اللہ تعالی خپل تبصره کوي، ریمارکس څه شي خپل ریمارکس ورکوي د عیسی په بیان باندې. دا خو د عیسی بیان دی. اللہ تعالی وایي دې کې چرته عیسی ویلی چې زه خدای یم، وای دې کې ویلی چې زه خدای زوی یم زور سره، دې کې ویلی چې زه لاډ او رب یم نه دی ویلی، دې کې وایي چې زه خدای د دریو اجزاو د ترکیب نه یو جز یم نه دی ویلی. ان اللہ تعالی فرمای دا خو مدعی سست او گواه چست والا مسئلہ شو، هغه یو څه نه دعوه کوي، تاسو ولا دعوه کړی دی. وی فرمایل ذالک عیسی ابن مریم، بس هم دقه عیسی ابن مریم دی، دینه زیات نور نه دی، بس هم دقه عیسی ابن مریم دی. لګور سره وای د دینه زیات نور نه دی، نه خدای دی، نه د خدای زوی دی، نه د خدای جز دی. ذالک عیسی ابن مریم. او هم دقه تصور کله چې د جعفر رضی الله تعالی عنه د اصحمان نجاشی رضی الله تعالی عنه په دربار کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت تذکرہ وکړه، او بیا د سوره مریم د آیاتونو تلاوت کړ، او دې ځای پر راغی چې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. نو اصحمان نجاشی داغه د سترګو نه اوخ روان شوې، او داسې لاندې نه یو تیلې راواغست، یو ورکوټه تیلې راواغست، او حاضر عیسایان سوره چې ناست انکلوډینګ هیز پریسٹ، داغه مذهبي رهنما هم ناستو، داغه په وړاندې وی فوالله لم یکن اکثر من ذلك بقدر هذا. قسم دے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه زیات د دومره شی په مقدار هم څه شی نه، یعنی کړه دې تلو عمر څه شی په اضافه کې ایمان به ختميږي. صحیح. او الله تعالی هم دغه انداز بل کړی ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. بہر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کے حضرت مریم اغه دعا وکړه رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله مال فرعون دا غد نظامنا د قوم ظالمان نجات راکې. الله تعالی فرمایي چې نجات مورته ورکنو. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. دا ډیره قانته مطیعه او فرمان بردار خزو د الله تعالی د پروپاګاندا ته ځان ټینګ، د بدو خبرو ځان ټینګ، د اتهاماتو ځان ټینګ، او چې الکله د استقامت مظاهره وکړه الله تعالی ورته څومره لوی مقام ورکو. و امه صدیقه، و امه الله تعالی چې صدیق وي دا لوی کمال. حضرت ابراهیم ته ویلي دي انه کان صدیقا نبیا، پیغمبر علیہ السلام ابو بکر ته ویلي دي صدیق. الله تعالی مریم ته وی صدیقه و امه صدیقه. دا ټایټل ورته پس پروپاګاندا ته ځان ټینګ. صحیح. او لوی جرأت دار چې پروپاګاندا ته ځان ټینګ کې نګریا کړه. تا متعلق څوک وای یا استاد مشر متعلق څوک وای، ته دا پروپاګاندا نه یو قدم وړاندې تیر شه، او کته ډیفنس تراله بس بیڑا غر کړه. زمون برګر کو نقصان دار دی په ډیفنس راشي، دفاع کوي بیا. نه نه دا څه خلک وای یو دا نه نه وای دا خلک ټیک وای، څه کوي وای دا خلک ټیک وای ان شاء الله که بیا مقرر لغونه بلاندې کی خبر ځن کړه. ځکه تاسو خورنه کو لغونه پکې مونږه سب شوندې مونډې وړ کړي، سب ناروا خو نه دي. دا ستاره پلار ټیکا خو نه چې ټول مې به ته خوري، دا دې ټول راو ټیکا خو نه چې قومي خزانه به ټول مرده خوري. مونږ بلیان به هم کله نوړا غوړو کنه به غوړو. صحیح. نو دا دفاع ته بالکل نه، که دفاع ته لاړې دا د نقصان دی. صحیح. خو درته وې فلانه خو به کمیشنونه اغستل ټیکاداران نه وای خې کول کنه تاسو غنا اخلي، وای خې کول تاسو غنا اخلي. نازیزانو بهر تقدیر د پروپاګاندا مقابله کې بټینګ ولاړې اله به مسلک ټینګ وي، اکني نه بیا بغړبړې. څو مرګر ته دغه وایم وام دې دور کې ولی نشته، دې دور کې ولی نشته، ولی یو ولی د غزين بل څوک نشته. تاسو پتہ نشته عقیدته کې نشته، زما په خپل
ڈاکٹر قدیر وہی چاہو تھے بار تقدیر دے دور کے اولیاء نہ پیدا کیجی موازنہ بکے نور سرا کہ داغی مقابلہ کے خسڑے ورپسے بھائی چلے مقابلہ کے خسڑے پروگرام صالح وی عملی کولے شیعو کنی شیع عملی کولے اس مسئلہ دینا چھ اسلام بنافس کے مسئلہ دینا چھ اسلام بنافس کے اس دا چھ کم دے دفاع بکے دا گیرو بچ کے دا پٹکے بچ کے دا جماعت بچ کے اگر مدرسہ بچ کے سرور شوی ندی بین الاقوامی سازش روان دے پٹکے یا ختم کا یا متہم کا گیرا یا ختم کا یا متہم کا مدرسہ یا ختم کا یا متہم کا جماعت یا ختم کا یا متہم کا اس جسوک دغه شی سلور شینو دفاع لپاره په میدان کې ټینګ ولاري پس مرګرتیا ور سره وکا چې مرګریا د خیره مې توبه ده خو سپیره نه کوي کا د خیره مې توبه ده نور خیر نه غواړم خو سپیره نه کوي کړه بهر تقدیر عرض میں کو تاس خدمت کے سورہ زمر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ پہ دلا رضین کے راوستن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا عباد فتقون او زما بندگانو مانو یری گئی والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد اللہ تعالیٰ فرمایا کسان اجتنبوا الطاغوت چه ځان د طاغوت نه بچ ساته طاغوت سره تعلق نه پیدا کړي نو دا لفظ طاغوت وزن سره فاعول کا فاعلوت دا صحیح ہے جزاک اللہ طاغوت وزن فعلوت صيغه صدا ته مبالغه ده کثیر الطغیان ده رسول اکبر کو تاسو اصل ذبح کړي ده خبر تقدیر اللہ تعالی فرمائے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ کسان چې ځان بچ کړي ده طاغوت نا اس طاغوت سوک ده قران کریم چې تسټډیو کې نو د طاغوت اطلاق الله په دریو شیونو باندې کړي ده یو په صنم کړي ده پس باندې په معبود من دون الله باندې دا الله نه علاوه بل شی چې عبادت کیږي الله تعالی ورته طاغوت وایي صحیح ورته طاغوت نمبر 1 نمبر 2 په شیطان الله تعالی د طاغوت اطلاق کړی دی پس په شیطان الله تعالی او نمبر 3 د انسان جوړ نظام باندې الله د طاغوت اطلاق کړی دی قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اللہ تعالی فرمائے لا اکراہ فی الدین په دین کې د اکراه تصور نشتا په زور څوک مسلمانول لږ سره وایي په زور څوک مسلمانول نشتا ما تاسو ته تیر ځل ویلو چې جهاد او قتال په دین کې دا د مسلمانانو د پاره نه دی دا د دفع د ظلم او د دفع د حرابت لپاره دی د څلور ائمه متفقه مسلک دی چې د جهاد اصل علت څه دی دفع د ظلم او دفع د حرابت چې یا ظلم د اسلام خلاف روان دی د مسلمان خلاف روان دی یا حرابت روان دی فعلی او عملی یا منصوبه سازی کیږي نبی شریعت اسلامی وایي چې قبل دینه چې دا شی عملی شي لار وته ونیسه قبل پیغمبر اسلام چې سرایا لګل سره د حدیث کې څوک تلاوت کوي یہ واضح تھے ہاں مغازی میں شروع کر دے مغازی میں شروع کہ مغازی شروع کہ نہ ال تبو گرے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرایا لے گل باب ما جاء فی سریۃ عبداللہ بن جحش صحیح صحیح ہے نا اوکے نو سرایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے گل د ټولو سرایا او بنیادی علت داو کہ پیغمبر ته اطلاع علی فلانه او فلانه قبیله هغه پلانینګ کوي په مدینه باندې دا ټیک کولو پلانینګ کوي مدینہ باندې دا ټیک کولو فلانه او فلانه قبیله ا د مسلمانانو مال مویشی رانی شي ظلم دی مدینہ باندې ټیک کول سازش او کانسپیریسی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو سریت یا رکړه او یو لیډر به ورسره ک جرنیل به ورسره ک ویتلار شه دغه قوم ته یو وارننګ ورکا ته قوم ته یو وارننګ ورکا چې وی ار ناٹ unaware of what you are planning to do تاسو څه کول غواړئ موږ به خبره نه یو موږ ته پته ده you will face the consequences کسٹاپ نشوي اون درې دی یو ته د پرایس یا به قیمت ادا کین خلک بغلی شو خلک بغلی ځکه چې کانسپیریسی بروانه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وخت نه وړاندې با کنټرول کړه قبل د دینا چې هغه مدینه ته راورسی او په مدینه باندې اٹیک وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورغه الله مخنیه به ورته وک لار به ورته ونیولا نازیزانو جهاد کیږي د دفع د ظلم لپاره او د دفع د حرابت لپاره کانسپیریسی او سازش په ظلم کې شامل دي کانسپیریسی پس کی شامل ہے تو ظلم کی شام بار تقدیر عرض میں کوئی رتاس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لا اکراہ فی الدین
په دین کې اکراه نشتا، دین کې جبر نشتا. مونږ انګریزي کې ترجمه کوو چې نو conversion in conversion، نو conversion in conversion، چې سړی کنورټ کې مسلمانای ته په د باندې جبر بنه کې، دی به کنوینس کې، دی به مطمئن کې، دی به قانع کې، دی به قانع کې چې دی قانع شي دین باندې، د زړه د اخلاص به دی شی قبول کی، زړه د اخلاص بیا به دی هر قربانۍ ته تیاری، او چې په زور د نن مسلمان که کلمه دی په ویلا، سبا ته دا زور اخوا کده بیا واپس کافری، سبا ته دا زور اخوا کده بیا واپس کافر وی. زمرګرو ته و یو بدلون راوستل دي کلچرلی، بدلون راوستل دي کلچرلی، او یو بدلون راوستل دي هیسټوریکلی. کلچرلی بدلون راځي په دې انداز چې د خلکو ذهن تیار کی، چې د خلکو ذهن تیار، او هیسټوریکلی چې خلکو باندې زور کوي او جبر پیو کوي چې تاسو دا شی پرې دی. نو دې سره بدلون راځي، خدا بدلون دیر پانه د ډیربل دی چې څو وخت دا پټي وچته شي د بیا واپس کل شی ان يرجع الى اصله. خو چې چا د کلچر بدل ک هغه بیا ته اور کې ورغورځوا، ولو قتلت او حرقت او صلبت. حضرت معاذ ته پیغمبر وی بیا کې څوک اور باندې اچي په خپل خبره بټینګ ولاړې. حضرت بلال رضی الله تعالی په اور اچو بدلیده، حضرت عمار په اور اچو بدلیده، حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها په میزبان نیمه کړه دوزا کړه بدل شو نشو بدلا. حضرت یاسر داسې پر سره تړلې او ډبې په تور باندې وای بدلیده نه بدلیده، بلکې هغه فست ورب الکعبه ځکه ذهن بدل شو. قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یقینا الله تعالی نه بدلای ما بقوم تر دې پورې چې غینی بدل کړي ما بانفسهم. نو ما تاسو ته درې معنی کړې وي، ستا یاد دي صحیح کړی یاد؟ یعنی یو معنی دا چې کوم قوم په خپل خپل حالت نه بدلی، یو عامه ترجمه چې خلک کوي، نو الله تعالی هم دا وی حالت نه بدلی. صحیح. دیمه معنی دا چې الله تعالی یو قوم ته کوم نعمت ورکړي ترغه ته هغه نعمت واپس نه اخلي چې سو پورې دی په خپل دغه بواعث نه پیدا کړي. او درېمه ترجمه چې ازما په نسبت باندې اولاده چې الله تعالی په یو قوم کې بدلون ترغه نه راوړي چې سو پورې دی په فکر کې بدلون نه راغلي. دې شروع به کومه غاړي کې د فکر د غاړي، فکر به بدله، لہذا بیا معاشره کې بدلون نشي. او که فکر دې نه بدل کړي معاشره نه بدليږي. عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کے کہ اللہ فرمائے لا اکراہ فی الدین. حضرت عمر خادم دے نام ہے دا اسبق عیسائی دے سشے دے اسبق عیسائی دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورتے اسبق اغوی جی ڈوڑے ورطا کی خود ورطا وی اسبق اغوی جی ولو اسلمت لستعنا بک فی المسیحیین. کتاب اسلام قبول کو نو بتا دیر خی استعمال کو پا عیسائیانو کی تدائی پا کلچر پوئے تای په طبیعت پوهه او ته اپروچ کول شي ډیر ښکار به وکړي شي تاوي کې لستعنا بک فی المسیحیین. اسبق اوس د مسلمان کور کې پاتې کېده او د عمر کور کې ټول ورځ شپه د قران او حدیث تذکرې پکې کیږي. حضرت اسبق مسکه شو ورته ویلا اکراه فی الدین. دنه پته ولګیدا چې حضرت عمر سره خپل نوکران څومره فرینکو د سره د لوی عظمت خپل نوکر ورسره څومره فرینک او څومره آزاد ورسره ورته ویلا اکراه فی الدین. حضرت عمر ورته مسکه شو صدق ده رشتیا دی وي. اوس د قران مقابله کې بزسوان لا اکراه فی الدین. خو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی زخمی شو ناسبق ورته راغی ژړل ورته نو ورته یې کلمه وام زه کلمه وام. حضرت عمر باټم لاین پک چې دا هغه وخت ولې نه وي اوس ولې وي. خو تاسو ته کوي اسبق چې ما درته ویل نه دی اوس چې دنیا نه رخصتېږم نو اوس کلمه وای هغه وی چې هغه وخت به ځکه نه وي چې دنیا کې به یو غلط میسج به پاس شوی چې عمر په زور خلک مسلمانای. ما نه وتل چې تا متعلق یو غلط میسج دنیا ته لاړ شي چې د پزور خلک مسلمانای. یو او دویمه خبره چې هغه وخت ما قبول کړې وې زما په نیت کې هم اخلاص بنو چې د خپل آقا د خوشاله لپاره به دا کلمه ویلې ده. اوس ما ته پته ته ژواک نه اوس چې وایم خالص الله لپاره وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بار تقدیر اللہ فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ فرمائے حکم واضح دے باطل واضح دے. قد تبین الرشد من الغی الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبہات فمن اتقى الشبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله
واذا فسدت فسد الجسد كله او كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چې حلال څه شی دی دام خبره واضحه ده، حرام څه شی دی دام خبره ښکاره ده. سو مور کنفیوزنگ دی، سو مور څه دي کنفیوزنگ دی. امام نووي رحمت الله علیه د 40 چانغوی کی ترجمه لیکله، ما مرګرو ته مې ډیره ښه ترجمه لیکله، یو پکې ما دوره غلط ترجمه لیکله ده صحیح چې بینهما امور مشتبهات ته ترجمه لیکله ده. there are certain doubtful issues، there are certain doubtful issues. ما دا doubtful نه ده confusing issue دي. doubtful خو معنا چې مشکوک دي، مشکوک نه دي، مشتبه دي. وبینهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. د پیغمبر رستنه خبره اگر د ترجمه مخالف ده چې دا شی کنفیوزنگ دی، عام خلک په نه پوهیږي دا شی به جایز وي او که به ناجایز وي. نو کوم ځای چې اوسه کنفیوزنگ باید چې سړی پوهه سړی ته اپروچ وکړي. مفتی نه مونږ تاسو لري کو اوس کو تاسو د مفتیانو ماشين لګولې پته نشته ټوکرای کېږي کېږي کس مفتیانو ټوکرای راګور پاسه کې نورې په کال کې بلا مفتیان راو بس بلا ډېر شه مفتیان خو چې ګټو چته نو مفتی دی. الله تعالی د مفتیانو نه بچ ساته وای آمین. بار تقدیر حضور پاک کو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وبینہما امور المشتبہات لا یعلمون کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. چا چې ځان د کنفیوزنگ ایشو نه بچ یعنی کنفیوزنگ ایشو دې نه پی پوری جائز بای که ناجائز بای، نو چې نه پی پوری جائز بای که ناجائز بای نو کوي ما بس فدرالو کا ځکه جائز او دې نه کدا جرم نه دی که جائز او دې نه ک دا خو که ناجائز او دې ک نو دا خو جرم دی. وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لفظ اتقاء وجه بس ځان ته بچ کا به کوو دې خیر دی. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقد استبرأ لدينه وعرضه باب استفعال کې لومبنه خصوصیت څه ده طلب ده. فقد استبرأ لدينه وعرضه د خپل دین او د عزت لپاره طلب د پاکي ځای وکړه، طلب د براءت وکړه چې بلیم نشي، الزام په ونه لګي، تهمت په ونه لګي، د خپل جانبه معامله برابر کړه چې ما باندې تهمت نه ولګي. ولی ځکه کنفیوزنگ ایشو نه ځان بچ وما وقع في الشبهات وقع في الحرام. ممکن ده چې دا شی الیګلو الیجیټیمیټو د وکړه د حرام ارتکاب وکړه. او وی فرمایل چې الا وان لكل ملك حما وحما الله محارمه. د هر یو بادشاہ یو خاصه خطه وی هغه ته وی پروټیکټډ ایریا. مکه ته غیر مسلم ولې نشیتله دا ریسټریکشنز ولې دي غیر مسلم ولې نشیتله. ما ورته وی ما د واشنگټن ډي سي کوم ځای چې موږ پریزیډنټ صاحب ناست کوم ځای چې موږ پریزیډنټ صاحب ناست یې چې پیره فنس لګول دي اول تر رینجرز ولاړ دي ا پولیس والا ولاړ دي تر اوسه په جهاز د 5 سال وته شو د 9/11 نه بعد په جهازونو پاسه نشي الوته. صحیح یو خاص زون دی که جهاز هغه زون ته وردن نشي نو ورپسې د امریکای د آرمي 2-3 جهازونه راوچت شي او په ایرپورټ باندې کوس کی چې ته په داسې طرف روانه چې کوم ځای صدر صاحب ناشته په داسې طرف روانه چې کوم ځای صدر صاحب ناشته خو مې پیدا دا خو په خام هغه زون کې نشو داخله دی. ما ولې ډېر زمانہ خو مې د صدر ته خطر نه و وینا خطر مې دا ولې وې دا پروتوکول دی دا پروتوکول دی. مې دې مکه ته غیر مسلم نشي نه کې پروتوکول دی الله دا what a good point. ځکه هغه ته کتل دا وایي چې پیغمبر ویل چې نه بدن نه کیږي هغه دا څه مسله شو ځکه خدا څخه خبره نه مانی آی ته بشیر معقول کې چې هغه ورته اپروچ شي. عزیزانو عرض وکړو تاسو خدمت کې چې الله پر رسول پاک فرمائے اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا وَحِمَا اللَّهِ مَحَارِمُ. دا هر بادشاہ دا پارا یو خاص محفوظ علاقہ چې داغه د پارا خاص دا بل څوک ورته نشي ننوته. وَحِمَا اللَّهِ مَحَارِمُ او دا الله تعالی محفوظ علاقہ چې کوم شی خدای حرام کړی دی داغه محفوظ علاقہ داغه ته بنن نوځي. د زنا میدان ته نه نوځي، د قتل میدان ته نه نوځي، د غلا میدان ته نه نوځي، د فراډ میدان ته نه نوځي، د کرپشن او د بدعنوانی میدان ته نه نوځي. وحم الله محارمه. او پیغمبر مزید فرمایي صلی الله علیه وسلم الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت. So anyhow اللہ فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ فرمائے حکم واضح دے باطل واضح دے، رواں اخکار دینا رواں اخکار دی، جائزم اخکار دینا جائزم اخکار دے، قد تبین الرشد من الغی. اللہ فرمائی بلزائی انا ہدیناہ السبیل
اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ فرمائے مالار واضح کرے دا انسان آپشن دے، داغ فری ویل دے، داغ اختیار دے چی دے دے اطاعت پلا رضی کدا نافرمانے پلا رضی، دا بغاوت پلا روانی کی کدا اطاعت پلا روان شو ریوارڈ مقدر دے، کدا بغاوت پلا روان شو پنشمنٹ مقدر دے، سزا بورت ملاوی گی. دوزائے فرمائل چی ونفس وما سواہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ فرمائے ما دے انسان نیچر کے یو چپ لگورے دے چی اگر رواؤں پیجنی نارواؤں پیجنی، یو چپ میں لگورے دے چی اگر رواؤں کولشی نارواؤں کولشی. انسان کے اللہ دا استعداد پیدا کرے دے، دے رواؤں کولشی ناروام کولشی. نور پسی اللہ فرمائل چی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ فرمائے چاچ دا پر پترت فاکیزہ جوڑ کو ناروائن کو دا کامیاب دے. قد افلحا نیو فرمائے چی سیفلح من زکاہا، بلکہ سیو فرمائے شورٹی درکڑا، یقین دہانی درکڑا چی فر شور قد افلح من زکاہا چی چاہ پل نیچر پاکیزہ ساتو دا یقینی طور کامیاب سڑے دے. وقد خواب من دساہا چاہ نیچر کرب شو اللہ تعالیٰ فرمائی دا خائب و خاسر دے، دا پا نقصان کے دے، پٹیل بے تاوان کے دے، دنیا کی بہم ڈسٹرب ہوئی، آخرت کے بدلوی عذاب مستحق ہوئی. درہم زائو فرمائل چاہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. اللہ تعالیٰ فرمائے ما استعداد در کر دے چاہ چاہ و خدا ایمان دراؤڑی، چاہ چاہ و خدا کافر دیشی. نوس دا دا فری ویل خبر دا، دا آپشن خبر دا چی دام ٹکتے و دام ٹکتے. ذکر اور پسی اللہ تعالیٰ قرینہ صارفہ ذکر کرچے انا اعتدنا للظالمین نارا. دا فمن شاء فلیکفر والا بظالم وی، اور ظالم دا پارا خدای اور تیار کرے دے. او بل زائدہ خبر وضاحت سر وکل ولا یرضا لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم وان تکفروا لا یرضه لک. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تے ایمان راڑے دا دا خدای خواخ دے کہ کافر شے، دا دا خدای خواخ نرے ولا یرضا لعباده الکفر. اللہ تعالیٰ دا خپل بندگانو پا حوالہ بانے کفر بانے خواخ بالکل ندے، نو چی ندے خواخ نو یقیناً دے بدا اغیر پرائس پہ کئی، داغی قیمت با بیادا کئی، داغی سزا تا بزان نسی. نوے فرمائے چی قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ. چاچے انکارو کر تاغوتنا، چاہ انکارو کر بتاغوتنا. نو تاغوت دغلت یو ترجمہ لکا چی کل من تمرد وعبد من دون اللہ او دعا الى عبادته. کل من تمرد وعبد من دون اللہ او دعا الى عبادته. دا آغا معبود دے چی پخپلا متمرد دے، اخپلا عبادت طرف تا خلق را بلی چی ما تا خدای ہوئی ان ون وے ار دی ادر. پا یو صورت یا پا دیم صورت ما تا سو ہوئی خدای ہوئی. نو پا دا سے پرسنلٹی بانے اطلاق دا سکی گی دا تاغوت. صحیح یوا دویم فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ. چاچے انکارو کد شیطاننا او پا اللہ یقیدو ساتلا. فمن یکفر بالتاغوت. او درہم فمن یکفر بالتاغوت چاچے انکارو کد انسان دا جول نظامنا ویؤمن باللہ اللہ داغ نظام بانے یقیدو ساتلا. فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ فرمائے دا سے مومن آغا مضبوط کرے او ہول در رسائی نیولے. اس یو خو رسائی نیولوی نو پر رسائی چی زور راشی که رسائی دقا سی نیولی چی دبلی غار زور تابا نجاسی دا اللہ استخلاص شی. صحیح خول دی رسائی پا سر کی یو غروی دا سی حلقہ غو نجوڑی نو کاغلی لاس دا سی واچولا آدھلا نو که دبلی غار دیر زور پی امراشی دا لاس رخلاصی گی نتا بدان پسی راکش کئی. او اللہ تعالیٰ فرمائی چیزان پسی دا راکش کی نو اللہ تبارسی سبکی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. دی رسائی بانے زور رازی خو خدای تا تبکش کی گئی. نوی فرمائے چی فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. او دار سید کٹ کے دون دا دماتے دو دشلے دون دا. اللہ نغوارا اگر دے اوری پا اللہ عقیدہ ساتا اگر در بانے عالم دے چلے دے سڑی عقیدہ ما پزاد پانے سمر پخدا. دویم زائے اللہ تعالیٰ فرمائل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا یو منافق و یو یہودی و کیس راڑا اور آگئیم دا منافق بزور بانے دا کیس گویا چاہتا پیغمبر علیہ السلام تا دا یہودی بزور بانے دا کیس راڑا پیغمبر علیہ السلام منافق نہ رہا تا پیغمبر پاک تا
او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فیصله د يهودي حق کې وکړه. هغه يهودي په زور دا منافق ځان سره بوت حضرت عمر ته رضی الله عنه ویجی دا زمون یو کیس دی هیسټوریکل بیک گراوند ورته ذکر نه کړي دا یو ځل فیصله شوی دی پیغمبر فیصله کړی دی وی دا زمون یو کیس ته موږ فیصله وکړه. نو د منافق دا گویا د يهودي ورته وی چا يهودي ورته وی دا کیس یو وار پیغمبر اسلام موږ فیصله کړه زما حق. حضرت عمر د منافق نه تاسو کا او هکذا دا خبره داسې ده هغه ورته لعله لم يعرف شاید چې پیغمبر زموږ په خبره صحیح نه دی پوه شوی صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر رضی الله عنه کور ته لاړو توره راوړه منافق نه سر وې من لم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له عمر هكذا سوچ د پیغمبر فیصله باندې خوښ نه او عمر له پیغمبر فیصله راړي عمر خو به دغه فیصله کوي یو به کار ختمه یا سړی دا چې داسې ځن طلاق ته په دې دنیا کې ژوند تیرولو حق نشته. صحیح الله تعالی فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله فرمائے دا اللہ منئی دا پیغمبر منئی دا اولو الامر منئی بچاو منئی دا اولو الامر منئی. ابن مسعود سے فرمائی وهم السلطان والعلماء دا people in authority او علماء بھی چرته به حکمران منی چرته به مولا صاحب منی چرته به چا منی د حکمران منی او چرته به د مولا صاحب الته به حکمران نه منی کړه دین خبرای بیا به د حکمران نه منی چاو منی د مولا صاحب منی د ملک د دفاع خبرای بیا د حکمرانو منی وهم السلطان والعلماء. ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی فرمای people in authority دا غي خبر او منی د علماء خبر او منی دا اولو الامر دي. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ فرمائے کستا سے یو شے کہ جھگڑا او نزاع پیدا شوا نو خدای او پیغمبر تے رد کئی فردوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ خدای او پیغمبر تے دا شے واپس کئی ہوتا مینز چرتا علت جامعہ پیدا کر قرآنی نص یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قیاساً تے دے پر سہل را پیدا کا منگو وای چې دا د قانون سلور مآخذ او سلور منابع دا د سوره نساء د آیت معلومه چې اطیعوا الله کتاب الله فالو کا واطیعوا الرسول سنت رسول فالو کا واولی الامر منکم اجماع د امت فالو کا فإن تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول علت جامعه وګورا غیر منصوص د پاره هغه حکم په باندې تطبیق کا قیاس چې ورته تاسو وایي فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر کتاسو اللہ نے یریگئی در روز آخر دیکھو گورے تاسو ته ثابت خیم چې کوم ځای قرآن کریم ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر کی نو ته ثابت دارا چې دا ایمان په معنا د یری د الله او د یری د روز آخرت ته دا ثابت سره ولیکا دا نوې وحی راغلی ده بیا به نومه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کتاسو اللہ نے یریگئی او روز آخرت نے یریگئی د دنیا د ټولو نه زیاته بدتمیزی د سوج روانه د خدای یره نشته او د آخرت یره نشته کله په انسان کې یا مسلمان کې دا دو شیونه رالل د الله یره او د آخرت یره قسم دې کدی یو منټ هم د خدای قانون مخالفت وکړو بس بنیادی خبره ده چې نه د خدای یره شته وای نہ آخرت یا رشتہ لہذا پٹولو گندوں کے اختیار کر چا پہ عزت پانے حملے کے کپ جانے حملے کے کپ آبروئی حملے کے کپ مال حملے کے کرپشن کے قومی خیانت کے ملک سرزیاتے کے مسلمان سرزیاتے کے انسان سرزیاتے کے خدا کائنات سرزیاتے کے وجہ دارا چ تزان جواب دے نہ گنے تزان جواب دے نہ گنے کلا چستا پزین کی دارل چی او رز را روانہ دا زب جواب دے اللہ تا دا دوارا انٹرکنیکٹڈ دی یو رز را روانہ جواب دیم اللہ تا او دا داسی جواب دہی دا یا سبحان اللہ یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس. ابن عمر سے دریزل غریب پریوت دی آیت تلاوت کولو سلام دری واری پہ حیبت راگے دے حیبت پریوت چا اللہ وی الا یظن اولئک انہم مبعوثون د دې خلکو دا عقیده نه ده چې دای به بیا ژوندي کول شي لیوم عظیم په هغه لوی ورځ کې یوم یقوم الناس لرب العالمین چې کله ټول انسانان به رب العالمین ته وړاندې ولاړي اکاونټیبلټي به کېږي جواب دی به وي. اوس دغه تصور د حضرت عمر ذهن اغسته ده که د هغه ذهن صفا و لہذا هیبت پر هغې پرېوت یو وار دویم وار دریم وار
الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یا سبحان الله یو حدیث روایت کې خپل شاګردانو ته من كتم علما علمه الله الجم بالجام من نار يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام چې یو مولا سه خپل هغه پوهه پټکړه چې کوم ورته خدای خو دلې او رسول وجه پټکړه چې دا سړی به خفشي دا خلک به خفشي زما په شکرانه کې یا زما په مفاد کې کې به کمی راشي دې برته بیا سلام نه کوي الجم بالجام من نار يوم القيامه پیغمبر فرمایي د قیامت پر ورځ به خدای خلک ورته د اور واګي چي دې مولا صاحب خدای خلک د اور واګي چي ابن مسعود صاحب رضی ابن ابو هريره صاحب رضی الله تعالی عنہ حدیث تلاوت کو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من كتم علما علمه الله اوس الفاظ خو ته یاد جو ور پسې سری الجم بالجام من نار يوم القيامه به خود شپري وته بیا را پسې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم من كتم علما علمه الله بیا پرې وته او چټي وکړه وینې شم ویلې هیڅ ځکه هغه ته د دې ورځې عصمت او د جوابدهۍ تصور چې به مخې ته راغی هیبت به راغی او مونږ یا سبحان الله خدای سره به هم پوه شو کورلو ځکه مونږ ډېر زورور خلک یو نو خدای سره هم پوه دی شو اللہ دے معافیوں کی دے قوم تا ٹول آمین ہوئے نا اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک خیر و احسن تاویلا دا کارتا دا پارا دیر بہتر دے دا مرجے پاسا دیر بہتر و دا خیر حامل دے پر پسی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك اللہ تعالیٰ فرمائے ألم ترى تنی خبر رویت قلبی دے رویت بصری نہ دے علم ترا علم تعلم تنے خبر الی الذین کساننا کسان تن پیجنے یزعمون انہم آمنوا بما انزل چردے خیال دادے یزعمون یہ تو خیال فاسد زعم تسوئے زعم الذین کفروا ان یبعثوا خیال فاسد کافرانو دادے چدا دا مرد بعد جون نشتا دا زمان دا کلمات یادوی دا جون مرد پتہ نہ لگی اور دا شیبی اپنے کتاب کشتانا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آیاتنی خبرو پیغمبر دا کسانونا چه دا غی فاسد و گند خیال دا دے دا خیال گند دے یعنی دی ځان متعلق دا خیال کوي چې موږ ستا په قرآن ایمان ساتو ستان وړاندې کتابونو باندې ایمان ساتي الله وایي نه په وړاندې کتاب ایمان ستا ستا په کتاب ایمان ستا ألم تر چې چرته ترجمه ونه کی چې پستاو ایمان ساتو په وړاندې پیغمبران دا خیال فاسد دی ان الله و انا الیه راجعون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله منافقان چې تا تراشي مونږ گواہی ورکو چې ته د الله پیغمبر چې ته الله تعالی رسول پسې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالی گواہی ورکوي چې یقینا دا منافقان دروغجن خلق دي یعنی ته الله پیغمبر نه حاصل اتیه څه جوړ آیت چې دا منافقان وای چې مونږ گواہی ورکو چې ته الله پیغمبر الله والله يشهد انهم ان المنافقين لكاذبون خدای گواہی ورکوي چې یقینا منافقان ډېر دروغجن خلق دي ته دا پیغمبر نه وای ته خدای پیغمبر نه دغه تصور د دې آیت نه پیدا کېدې چې لہذا الله تعالی میس کې جمله ورولګولا چې ایمان دې ختم نشي والله يعلم انك لرسوله خدای ته خو پته چې ته الله پیغمبر خدای په دې خپل خبره کې دروغجن دې کړه د عقیده نه ده والله يشهد ان المنافقين لكاذبون بعيني دغه تصور دې د آیت کې خپل کوي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك د دې ځام دا چې ګنې مونږ ته باندې ستان وړاندې کتاب باندې ایمان ساتو خو نه پې ساتي دا دروغ وایي دا د دوی ځام دی د دوی عقیده نشته او ولې نشته عمل دې خبرې دلیل دې پتا باندې ایمان نشته یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به اللہ تعالیٰ فرمائے دے غواړي چې خپل فیصله د انسان په جوړ نظام باندې وکي بس یو خبره سره یاد ساتئ اسلام راضی او کنه راضی خبره کوي چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام چې کم از کم خدای ته خود مخ سپینوي چې والله زمونږ وس کې بس دغه نعره لګولو خدا کی زمین پر چې د خدای په ځمکه باندې نظام بچاوي د الله استا په وس پوره نه دی استا د مشر په وس پوره نه دی خو عقیده دغه ده چې د خدای ځمکه د خدای نظام غواړي د خدای ځمکه نو چې مرګ در باندې راشي الله ته به غاړه سپیني چې بس زموږ خدا کا واسه چغم والے نعره تکبیر خدا کی زمین پر
خدا کا نظام یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. نو دې کلمه د طاغوت دا نظام د من دون الله، نظام د من دون الله نه، نظام د من دون الله، د الله نه علاوه د بل چا نظام الله ور باندې طاغوت اطلاق وکړو. نو آیت د سوره زمر کې الله وایي چې والذین اجتنبوا الطاغوت والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، هغه کسان چې ځان طاغوت نه بچ کړو. څنګه طاغوت نه ځان بچ کړو؟ ان یعبدوها، دغه د بندګۍ نه ځان بچ کړو. نه د بت عبادت وکړو، لومبنه ترجمه د طاغوت، نه د شیطان اتباع وکړه، دویمه ترجمه د طاغوت، نه د نظام من دون الله اتباع وکړه، نه دا خو خود درېمه ترجمه د طاغوت. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی الله، او د دوی انابت او رجوع الله جانب ته، لهم البشرا، د دوی دپاره د کم از کم د خپل فکر سره خو مطمئن وي، د دې فکر په حواله یو سکون خو ورته حاصل وي. اوس یو سړی وایي چې زه د کارل مارکس نظام غواړم، یو سړی وایي زه د ماو زیتونګ نظام غواړم، یو سړی وایي زه د اډم سمیت نظام غواړم، یو سړی وایي زه د میکاله نظام غواړم، یو سړی وایي د فلانی او د فلانی نظام غواړم. دا سړی به د کنفیوژن شکار وي، به ډسټرب وي، د ژوند به ډېر په اذیت باندې تېرېږي. خو یو سړی ورځ شپه دا وایي چې زه د الله نظام غواړم، کم از کم دې خبرې سره به قلب او دماغ ته یو سکون حاصل وي. دې وجه الله وایي لهم البشرا، د دې لپاره خوشحالي ده دلته هم قیامت کې هم. لهم البشرا فبشر عباد، او زما پیغمبر زما داسې بندگانو له بشارت ورکا چې د تاسو د پاره قیامت کې خوشحالي ده الله په نسبت باندې لوی اجر دی، ځکه ته د الله د نظام خبره کې. فبشر عباد، فبشر عباد، او دا فبشر عباد دلته یاد متکلم ته ورزولې ده کشته پکې، خو مراد ده کومه ده؟ ځکه اصل لفظ سره فبشر عبادی، دا یاد متکلم اغرزوله د نهایت قربت د وجه چې دا عبادی اضافت هم ډیره لویه فاصله ده. خدای وایي کوم خلک چې د خدای نه نظام خبره کوي ماته ډیر زیات رانږدې دي چې زه پکې یاد متکلم هم نه حایل کوم ورسره. لهم البشرا فبشر عباد، لهم البشرا فبشر عباد. اوس زما بندگان څوک دي؟ ورپسې الله تعالی فرمایي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، دا هغه خلق دي چې خبر اوري. يستمعون القول، خبر اوري. ما ته وګورئ، خبر اوري. سوچ د غریب ناره لګي دا خبر اوري، سوچ د قومیت ناره لګي دا خبر اوري، سوچ د بل څه د بل څه ناره لګي. صحیح، ځکه ناره سره لګي خو نه دي ناره ار دې وجه خو الفاظو معنویت ختم کا. الفاظو دې ملک کې موږ د الفاظو د اصطلاحاتو جنازې وېستې. یا سبحان الله، باټا والے او کمپنی د يهوديانو دا بوتان خرڅي. صحیح، نو دا غي خپل پروسیجر وی چې غي یعنی کوم ماډل بوتان او ختمول غواړي نو پاغي سیل لګي. سو کیته سیل لګي چې 500 بوتانی نو 375 یا 325 یا 350 نه لیکلي سیل. صحیح، نو انکی دیکھا دیکھی مونږه پاکستانی کمپیانو دا کار شروع کړ چې بوتان د 500 دي، نو مونږ سیل په نامه په 700 روپے لګاو. صحیح، او لکه چې سیل، لہذا غلفظ بدنام شو. اوس چا په یقین ناراضي، د چا په یقین ناراضي، نو چې یقین ناراضي په غلفظ نو مونږ ور سره لکه ورغوله اصلي سیل. صحیح شو، سمود آباد دا غي لفظم بیڑا غر کا شو، اوس په کلی کلی اصلي او حقيقي سیل. یا سبحان، نو یو دور بدا سے راشي چې پوره یو رس خو باغه بینر پڑھاوي، لفظونه ور سره زیاتې چې ستا په یقین پیدا شي. او کم قوم چې الفاظ او مصطلحات سره دا دومره لوی ظلم کی، پته ولګي چې دې قوم پر رګو ریشه کې خیانت نه وته. الله تعالی دې خیانت نه خلاص کی. نو فرمایل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نو دغه رنګي په سیاسي میدان کې هم سلګي ناری نه دي، اب راج کرے گی خلق خدا. اوس پکې دا نوې ناره ده، اب راج کرے گی خلق خدا. تا ته خلق خدا نه وای ته خو څه انسیکټ غونډې حشرات الارض غونډې لکه چینجینی کیڑے مکوڑے. صحیح، خلق خدا جاگیردار ته وای، کارخانه دار ته وای، سرمایه دار ته وای. دا شپېته کالم هغه راج کو، بیا به هغه راج کوي. شپېته کالم هغه راج کو، زور سره وای اب راج. خو په مختلفو نامو باندې د قوم له دوکه ورکوي. څوک د قوم په نامه، څوک د حقوقو په نامه، څوک د غریب په نامه، څوک راج کرے گی خلق خدا،
څوک د معیشت په نامه، څوک په یو نامه. الله تعالی دې موږ د خیانتونو نه خلاص کړي. الذين يستمعون القول، خو که سړی ښه خبره کوي که بده خبره کوي واوره، او چې واوري بیا ولا جواب ورکړه، چې واوري بیا ولا جواب ورکړه. ځکه د خبرې په نیمه وردانګې خو د خلکو هغه سره همدردي پیدا کېږي چې بای دې سړي خبره ټیک کوله خو دې بل ملګري ولا د خبرې په ملا ور ټوپ کړه. صحیح نو هغه ورسره همدرد نو که هغه له همدردان نه پیدا کړي خبرې واوره او بیا هم په هغه میدان کې ولا جواب ورکړه چې ملګري دا ستا غلطفهمي ده، د خبرې اصل رخ دا دی. الذين يستمعون القول، چې خبره ته غوږ نیسي، فيتبعون احسنه. اوس دا خبره ټول موږ نه مغرب زده کړې نو هغه عملي کوي. په مغرب کې دا شی نشته چې خبره تا شروع کړه هلته څوک ستا په خبره باندې او په خبره باندې چا ټوپ ټول خلک ورته داسې وګوري دا خو ځناور خو نه دی، حیوان سړی دی. هلته به تا ته انتظار وکړي چې خبره دې خلاصه شي، کنزل دې ولې نه ته خبره خلاصه کړه، هغه بیا د هغې نه بعد جواب درکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مشرکین به ورته رالل، وی ته څه کې بادشاهي غواړې؟ پیغمبر علیه السلام اورېدل. ته پیسې غواړې، جایداد غواړې، ښځه غواړې، که بیماري ده چې د علاج وکړو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا ټولې خبرې ورته خطبه وکړې، حضور علیه الصلاة والسلام ډېر آرام سره خبرې اورېدې. بیا ورته هم انتظار وکړو چې دې چېرته میس کې کاوه خو ورته نسکي، صحیح چې بیا شروع کېږي چېرته داسې خو نه کوي. او چې خطبه خاموش پاتې شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته سورې حمیم السجده شروع کړه. حضور علیه الصلاة والسلام چې چا خبره چې واورېده مکمل طور به اورېده چې سړی به هغې پسې یو 1.5 سکنډه خاموش پاتې شي، اټ مینس چې د سړي خبره ختمه کړه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جواب ورکړو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بیا په دې ټولو خبرو کې بهترین خبره فیتبعون احسنه ای احسن القول، چې خبرې خو به ډېري دی پکې احسنه خبره هغه فالو کوي، نورې خبرې ټریش کین ته ورغورځوي. فیتبعون احسنه. اللہ تعالیٰ فرمائے دا سے خلق اولئک الذین ہداهم اللہ، دینی اعتبار سرا دا ہدایت یافتہ خلق دے، و اولئک هم اولو الالباب، و دنیاوی اعتبار سرا دا عقل مند خلق دے. دینی اعتبار سرا دا ہدایت یافتہ خلق دے او دنیاوی اعتبار سرا دا عقل مند خلق دے. نو زمونږ دنیاوی اعتبار سره عقل مند سړی هغه دینی اعتبار سره هدایت یافته نی، او دینی اعتبار سره هدایت یافته سړی هغه دنیاوی اعتبار سره عقل مند نی. هغه ملا صاحب په خبره نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، منځونه هم ډېر کوي، صحیح ډېر بزرګ سړی نیک سړی وي خو بهر ته ډېر عقل کار نه کوي، د دنیا سړی نه وي. د دې وجې مولانا شاه عبدالقادر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې مفتی هغه مفتی دی یکونو عالم اهل زمانه، یکونو او هغه منسوب کړي ما چرته ونه کته خو هغه منسوب کړي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ته یکون عالم اهل زمانه، چې حافظ ابن قیم وی رحمت الله علیه چې د خپل زمانه د اهل عالم یعنی ماحول باندې واقف وي. سبانه واقف په ماحول واقف وي، په معاشرت واقف وي، چې دا ځکه ماحول کې ژوند تیروم په دې ماحول کې مال کم قسم خبره کول پکار دي. صحیح ځکه تا ته ماحول نه معلوم نو یو داسې فتنه به جوړه کړي چې الله تعالی دې رحم وکړي. عقلمند سړی کله هم داسې نه کوي، عقلمند سړی لومبې ماحول باندې ځان پوهې. ما باندې دوی هلته پریشر راوسته وی ته یو فتوا ورکړه، ما د څه شي وی دا فتوا ورکړه چې دا خودکش بمباري کول دا ناروا دي. نو ما ورته ته دې خو وګوره لومبۍ خبره خو دا چې دا خودکش بمونه خلاصول دا د مسلمانانو ایجاد دی. ما دا خو د جاپانیانو ایجاد دی، هغوی شروع کړي، د هغوی نه پس تامل ټایګر والا کول. صحیح بیا اوس په دنیا کې یو عمومي طریقه ده یوه خبره، او ما دویمه خبره ده چې ته ما باندې فتوا ورکې دغه کوم خلک چې دا کار کوي د هغوی په نظر کې زما حیثیت څه دی، زما د فتوې په هغوی باندې څه اثر دی، هغوی خو زما حیثیت ما پېژني نه، نو که زه ورکړم فتوا نه د فتوې څه حاصل دی. او ما درېیمه خبره دا ده چې په کومه علاقه کې خودکش بمباري کېږي خلکو نه تپوس کول پکار دي چې ستا ګریونسز څه دي. یعنې ته دومره لوی قول، حالانکې دا ډېر ګران کار دی که آسان کار دی؟ لږ تیزی سره ووایي دا ډېر ګران کار دی، ځان مرګ ته تړل، ځان مرګ ته تړل دا ډېر ګران کار دی. باید چې د هغه نه تپوس وکړې چې ملګري ستا ګریونسز څه دي، یا ستا د ګروپ او ستا د فکر د حامل ګریونسز څه دي. ما دا څیزونه په فتوو نه رکاوېږي، کوم چې د هغوی ډیمانډ دي هغه ډیمانډ باندې ورسره کښېنه، په هغه ډیمانډ ورسره خبره وکړه، هغه ایشوز ولا اډرس کړه. او ما چې ته لګیا یې څوک پوشکې دیوال ته دیوال ته دیوال ته اوس د دې نه ماله ټیلې راکوه راکوه راکوه، صحیح زه ابزار کوم هغه ټیله زه تر هغه دیوال پورې، خو چې دیوال ته ورسېدم او بیا هم راله ټیله راکې نو مخکې د تلو راخه نشته که شته د تلو لار
نو ته خو بس زماره پر یو لار ده چې یا خو مې ته د دیوال سره سینډویچ کې چې دغه سره انساوزي او یا بیا داسې چې داسې په شا باندې مخ راوګرځوم تعالی مخلمات ته ځان له مخلمات کوم نو ما مرګریا خلک دیوال ته مو پوش کوي که خلک هم دیوال ته پوش کړ نتیجه هم دغه شی ده دا دنیا دا به د بلډ شیټ شکار وي ما د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي د مظلومي دنیا ایشوز ایڈریس کوي مظلومي دنیا ایشوز ایڈریس کوي دا غي گریوینسز ختم کوي دا غي اعتراضات ختم کوي چې دا شی ختم شي هیڅوک لیونه نه چې ځان بالو ځي صحیح دا خو د گریوینسز د فرستریشن شکار دی هغه انتهایی اقدام کولو تر رسیدل دی بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې د خبره په حواله والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد او زما بندگان سو کې الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه چې هغه خبره اوري او چې کومه بهتر خبره هغه فالو کوي او الله تعالی فرمای اولئک الذين هداهم الله واولئک هم اولو الالباب د دین په اعتبار باندې داسې خلک هدایت یافته دي او د دنیا په اعتبار باندې داسې خلک عقلمند دي اوس کې سړی د دنیا عقلمند وي او د دین هدایت یافته ني دا هم د خدای بنده نه دی یو سړی که د دین هدایت یافته وي د دنیا عقلمند ني دا هم د خدای بنده نه دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار موږ دا دعا بار بار دې لپاره کوو چې خدای موږ د دې دنیا او د هغه دنیا کاملان بندگان کړي چې دا دنیا هم زموږ کنټرول کړي هغه دنیا هم کنټرول کړي ځکه دا دنیا د مسلمان کنټرول کې رااله نو الله تعالی به ټول کائنات ته خیر ورکړي الله به ځکه مسلمان چې مسلمان دې کائناتو کې چا سره ظلم نه کوي د پلانټ سره ظلم نه کوي د بوټي سره ظلم نه کوي د انسیکټ سره ظلم نه کوي د پرنده سره ظلم نه کوي د حیوان سره ظلم نه کوي د خلفای راشدین دور د دې یو زرین مثال دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین